د بلوچستان او ټي ټي پي بریدونه افغان طالبانو څخه د پاکستان غوښتنه او د طالبانو غبرګون. پاتې جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اسلامي امارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه څرګندونې چې ګواکې په افغانستان کې د ناټو پاتې شوي تجهیزات د پاکستان د طالبانو تحریک لاسته لوېدلي ردوي. پاکستان همداراز ویلي وو چې طالبان باید د پاکستان اندېښنو ته ځواب ووایي. د اسلامي امارت ویان ټینګار کوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک په ګډون هیڅ ترهګرې ډلې ته به په افغانستان کې پناه ورنکړل شي او د دغه هیواد له خاورې به د نورو هیوادونو په خلاف کار وانخیستل شي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي موږ ډاډ ورکوو او ژمنه کوو چې زموږ له خاورې هیڅ هیواد ته زیان او ګواښ متوجه نه دی او هغه ستونزې چې دننه په پاکستان کې دي هغه د دوی خپلې کورنۍ ستونزې دي. پاکستان چې له کلونو راهیسې د ترهګرو پر روزنې او هغوی ته پر پناه ورکړې تورن دی، خو اوس ادعا لري چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خپلو بریدونو د طرحه کولو لپاره د افغانستان له خاورې استفاده کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز ادعا لري چې د پاکستان د طالبانو تحریک جنګیالي په هغه هیواد کې خپلو بریدونو کې د ناټو له تجهیزاتو کار اخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل هغوی له هغو وسلو چې له ناټو ځواکونو پاتې دي استفاده کوي. زما له نظره افغان طالبان د پاکستان د طالبانو د پوهولو لپاره ډېرې هڅې کړي خو هغوی نه پوهیږي. هغوی په کونړ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او خوست ولایتونو کې حضور لري او پاکستان کې خپل بریدونه ترسره کوي او دغه بریدونه یې اوس ډیر شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د پاکستان د طالبانو تحریک له حکومت سره له بې پایلو خبرو وروسته په هغه هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د پوځي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات وایي پاکستان د تاسیس له وخته تل دغه تورونه د افغانستان پر نظامونو تړلي دي.